خدای شي ویني کنه د خنزیران پاکستان دین پوج الحمدلله بیګا یوستمه روزه ده د الله په نصرت. تاسو خبر طالبانو له پاکستان څخه د خوست مظلومو خلکو غچ واخیست. پاکستانی پوسټ فتح کړی او پوځیان یې حلالوي. جزئیات هم د ویډیو کې ګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې پاکستاني ځواکونو د خوست په یو شمېر سیمو کې بمبار وکړ او لسګونه کسان یې شهیدان کړ. که څه هم لوړپوړي طالب مشرانو کوم اقدام ونه کړ، خو د خوست په صبرۍ ولسوالۍ کې ځایي غیرتي طالبان څو ځلې د پاکستاني پوځ سره په جګړه شول چې یو شمېر پاکستاني پوځیان له خپلو پوستو څخه په شاتګ مجبور شول. اوس تاسو خبر دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې چې پکې ښکاري د روژې په 21مه شپه مهال طالب ځواکونو د پاکستاني پوځ یوه پوسته نیولې چې پکې شته پوځیان یې په چړو حلالوي. دا چې ویډیو د یوټیوب د پالیسۍ خلاف دی، نو ویډیو نشو در خپرولی، یوازې غږ یې واورئ. خدای شي ویني کنه د خنزیران پاکستان دین پوج الحمدلله بیګا یوستمه روزه ده د الله په نصرت را انشاءالله نور پوسټې پاتې شي غلیمت ټول کېدل کړو. چنټي راوخه چنټي عبدالله باید چنټي راوخه وګورئ افغان کړی دی الحمدلله ډېر د شهیدونو انتقام د خپل اړیکې وړکې مجاهد کې راوله کنه یاره چنټي ته چنټي سر تر پرې کوو دلته افروز دلته دا اوس الحمدلله المتینه ولا بشکړ دي دغه غویانې ختم شو. دا خولې هم راواخلې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.